سیلانی کاکا او خنداو ماما. अरे और सैलानी मामा अरे खैर दे स्पजमा तबाद वर कड़ी दे लका मुस्पटी ठेकेदार आगा का बिल बंद सी ब्यादा से स्पजमा तबाद वर की स्टासिश बंद सवी दे जिमा पजा बंद दे जिमा दी कोर रोशनदान बंद वही वही या खंदवू खावी जिदावी तखुरे چټول عمر دې د اخلاص نیولي وای تا داریانه مو وخت هم تا ته په دا ګرمجن وخت خندا څرنګه درځي غم کې مستانه ګرځه خان آباد یا بس پرېږده یار مخکې داسې سوی دی لکه سیخ کباب اره لیش وخانده وای وخانده اکبر سپیر ته وګوره وای وخانده و بچه شو وخاندم ایدال دې ولاړ د چرګانو په قیمت چرګان دې د پسو په قیمت هو ټیک او پسونه دې د غوایانو په قیمت ټیک دي عادي بجلی ده چې سړی نه نیسي خو بیل یې سړی هسپتال ته رسوي واغه دې ګایس ده ته به ښایي نه تودی خو سړی توده ته به اخته کي او دا زمړ سړی به وایي چې د ده خوی وم چې دی هګې شي وایي وخانده په چیز وخاندم او بابا تا پرېږده و یار تا کمال کوي بس ته کوم انګلینډ کې ولاړې دلته دام ځان باندې بدو لګي دا کوچني یاله دی وای ما خنداوه د انګلینډ دې د تا سر وخوري انګلینډ تا سر وخوري وابا لا نور څو سرونه په خوري یار بس دی اشه ته پرېږده دا خبر پرېږده یار ته دا راته ووایه ښار کې څه حال دی یار در دې د جار څه وام پیسې مې په ګونۍ کې راخیستې وې زموږ زامنو سودا په لوته کې راکړه وام په دغه چرتو کې را روان وم چې سړی دا میاشته به څرنګه تېرېږي چې د څنګه مې دی درس ما ولې سیلانو واولتلې قرآن د ما ولې دې تا پرځې خو به خلک په کباړي کې خرڅوي تا ته خو معلومه ده چې نن سبا حالات څرنګه ده هغه چې به داسې وکتو یو د خره ریړۍ خر د لوړ په رکشا کې سپور ده بوټون سره خانه دې خرابه نه څه ومه زمړی ستړی سوی و اخر هغه انسان د بدن لري و هغه د زمړي زوی یو دوه درې شپاړس ګونۍ یې وراچولي وې خو په خپله لکه بیزوګی لاړه پکې ناست و چمبر خیال یې خوړو یاره چې دغسې مې ورته وکتو دا د خره ریړۍ چې د مخه پورته سوله و ده یې داسې پورته کوي لکه ملخ پورته به رخشا کې وغورځو رکشا والا هغه څه کرایه واخیستله خو خپله کاته نه پرېږدي رکشې والا به نو د کومه کرایه ځینې اخیستل رکشې والا خو بېهوشه سو مسکین بېهوش سو ولې بېهوش سو خان آباد چې ورځ دې ما خواته راسې خو دا خر دې په موږو کې در کښېنوم بیا به در معلوم سړی څرنګه بېهوشه کېږي ماما سیلاني صبر کوه ما یو عجب چم زده کړی دی یار په دغه عمر کې دا رکشا مکشا ضرورت نیست فضل کې د رکشا ضرورت نسته بالکل دغه چم ماته م راوښی قرآن ده چې نیمۍ تنخوا مې د زمړي زوی په دغه د رکشو په کرایه کې دا ترقي یافته زمانه کې دا خان آباد دا چم نه زده کړي جاپان بلوټ ټرین ایجاد کړی دی او دا خان آباد خپل کور ته تګ راتګ لا نه دی زده کړي وای جاپان دې د ما سر وخوري خو ته به چم راوښی خدای نیوال یم ابا زه تا ته ښیم ته صبر کوه داسې وکوه ته ولاړ سه فروټ مارکیټ ولاړم هلته خلک چې دی کیلا خوري کیلا چوټک سړک باندې تیس بلکل یې غورځوي ٹھیک دی زه بل روز راتلم که راتلم ورور خپل چرت کې را روان یم بس ورور ته دې ورسه دا میږغه دا پسونغه کوټیان شمار کوو اړې دا یو دی دا دوه دی دا درې دی یو وخت کې پام کړی دی ما وشویدل ما کې وشویدل نو بس وشویدل فضل کې
ابا یو وخت کې ما استرک خلاص کړی دی پښتون آباد کې داسې پروت خلک ټول دی څوک زما لاس ته داسې کوي څوک اوبو مخ باندې وایي څوک پښه ته داسې کوي زه حیران دی بابا داسې شنې سترګې خلاص کړي دي وایم ښایي خیر دی وایي تا ته خیر دی ابا خیر دی وایم ابا زه کیلا چوډکو باندې راغلم اړې بسم الله تا خو ډېر ښه سوي دی یار رکشا کرایه بچت سوي دی هغه ورځ په کندهاري بازار را روان یم یو بس دي ما د څنګه تېر شو چې دا اسکلیټر یې ورکړو وایي د زمري زوی داسې دود راوایستو داسې دود یې راوایستو ما چول په کوله یې اچولی خنداوه تر دین دې جار سم به درځه زه به 4 درجنې کیلې رانیسم اړې ابا 4 درجن سکې خان آباد کور دې سپېره نه څه خو پوره میاشت به دا د کیلو په چوډکو باندې ځم او راځم یا